د جګړې له پای ته رسیدو او د امنیت له ټینګېدو وروسته په بلخ ولایت کې تابوت جوړونکي د خپل کاروبار د سقوط خبر ورکوي. تابوت چې له کوره تر ګوره د مړي د لیږدولو وسیله ګڼل کیږي، په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د تابوت جوړولو چارې په ټپه ولاړې دي. په مزار شریف ښار کې د نجارۍ صنعت اړوند تابوت جوړونکي وایي چې نږدې 3 کاله وړاندې چې په هیواد کې د جګړې ډګر ګرم و، نو هر ورځ په له لسو نیولې تر سلو پورې تابوتونه خرڅول، خو په وینا یې اوس مهال چې د جګړې ټغر ټول شوی، په میاشت کې 1 یا 2 تابوتونه پلوري او کار یې درېدلی دی. 6 ماه میشه اونجا خوستانو، یعنی در ماه یک تا در 20 روز یک دانه سودا میشه دیگه. فضل خدا بیخ آرام بارامی دیگه مرده و زخمی و دگان تکر مکری موتر اگه شد بس خلاص دیگه ای تو شهید زخمی نداریم. والا 100 دانه هم برده، 50 هم برده، 20 هم برده، ای تو روزانه 15 تا و 10 تا میبرده وقت سابق. حال فضل خدا دیگه بسیار آرام است دیگه نیست. روزانه 20 تا 25 تا 15 تا میبردن از اینجا، ولی فعلا اونقدر که دیگه پی نیست دیگه. کار پرسلان نمیکنه دیگه، نمیکنه. اگر در یک هفته 2 تا 3 تا اگر به کار باشه ورم در شفاخانه دیگه، ولی الحمدلله اونقدر کار نیست. الله شکر. په همدې حال د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سرتاسري امنیت له کبله په ټول هیواد کې د وژنو او نامنۍ مخه په بشپړه توګه نیول شوې ده. دوی وایي چې اوس په امنیتي فضا کې کولی شي هرې سیمې ته په ډاډه زړه سفر وکړي او د هیواد له ښکلاګانو په پوره معنا خوند واخلي. الحمدلله زموږ تاسې هموطنان، زموږ تاسې مسلمانان له ورځې به 2000-3000 نفره ټول به شهیدان کېده. نو اوس الحمدلله هزار بار شکر دی چې د خلک ټوله ژوند وغوښتل. اوس ډېر بهترین سوالات سو موږ تاسو ته باید چې موږ تاسې خپل امارات باندې ولغواړو او امارات قوي کړو، ځان ورسره هماهنګ کړو. همیشه وقت در ولایت جنگا بود، جنجالا بود و شهیدا زیاد بود در وطن ما. شما بدبختی ها را خیلی دیدیم، مسافرت ها را خیلی مردم دید. حال خانه میبینید که زیادتر از کشورهای ایران و پاکستان خیلی جای مردم ها پس خیلی خوشحال امنیت است. کس کار نداره، اگر در دولت سابق بدم کار نداره، اگر حالی هم از کس کار نداره. فقط از امارات یک خواهش ما است که بعضی نفرها از نام امارات استفاده نه همواره کمک کری سرزنش کنه. له بل پلوه د بلخ ولایت امنیه قماندانۍ مسؤلین وایي چې په تیرو څه کم 3 کلونو کې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې هیڅ داسې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې چې له امله یې چاته پکې مرګ ژوبله اوښتې وي. الحمدلله دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ تاسې خپله وینو بالمشاهده چې اوس د خپله کم کسان چې تابوتونه جوړوي هغه خپله په دې اقرار دي، دا وایي چې بیخي په میاشتې کې او په ډېر وخت کې څوک نه پیدا کېږي چې یو تابوت رانیسي. نو دا شرعي نظام دی، الحمدلله د هر چا حق هغه چاته رسیږي. نو الحمدلله امنیتي پیښې نشته په ټول افغانستان کې، داسې ډېرې امنیتي پیښې نشته چې هغه د تشویش وړ وسي. بالخصوص الحمدلله په بلخ ولایت کې موږ داسې د 3 کالو کې داسې یو غټه پیښه نه لرو چې هغه دې د تشویش وړ وسي او یا دې زموږ امنیت را اخلال کړی وسي. تاسې لیدلی دي چې تابوتونه او کم کسان چې تابوتونه خرڅوي دا وایي چې دا ټول اوس بند پاتې دي، هغه چې جوړ کړي دي هغه نه ورته خرڅېږي. د یادونې وړ ده چې 3 کاله وړاندې بلخ د هیواد په شمال زون کې او له هغه نامنه ولایتونو څخه شمیرل کېده چې هره ورځ به د نجارانو په لاسونو جوړ شویو تابوتونو کې د لسګونه ځوانانو جنازې له یوې نړۍ ارمانونو سره خاورو ته سپارل کېدې. خو اوس د بشپړ امنیت له ټینګښت وروسته همدغه نجارانو د تابوت جوړولو پر ځای د کټونو، کړکۍ، دروازو، المارۍ او څوکۍ جوړولو ته مخه کړې چې کاروبار یې نسبتا تر تابوت جوړولو ښه شوی دی.